I would like to begin this lesson with one of the most common sentence that we use all the time, and that is the light went off. د دې مطلب دی چې بجلی لاړه. که په انګلیش کې چېرته داسې ویل غواړئ چې بجلی لاړه، بیا به څنګه وایي؟ بیا به داسې وایي the light went off. The light went off. او بجلی لاړه. ډېره زیاته عامه جمله ده. The second one is a little bit informal, but we use it with our friends all the time, and that is you are of no use. د دې څه مطلب دی؟ د دې مطلب دی چې ته بیخي د کار نه یې، ته د کار پرزه نه یې. لکه پښتو کې چې موږ خلکو ته وایو چېرې مړه ته خو د یوې خیم نه یې، ته خو د دوو پیسو هم نه یې، ته هېڅ د کار نه یې. نو په انګلیش کې بیا داسې ویل کېږي you are of no use. You are of no use. د دوو پیسو هم نه. And the third one is let's have chat. مطلب یې سره مطلب یې دا دی چې راځه چې ګپ لګو. کله چې موږ پښتو کې خلکو ته وایي راځه مړه چې ګپ لګو یا ودرېږه ګپ لګو مړه. let's have chat. let's have chat. راځه چې ګپ ولګو. And now the fourth one, it's not like that. داسې خبره نه ده. it's not like that. کله چې مونږ خلکو ته داسې وایو چې ته خو صبر وکړه زما خبره واوره، دا داسې خبره نه ده. تا یو خبره وکړه، تا یو کار وکړو او هغه کس په دې باندې پوه نه شو، ستا چې څه اصل مطلب دی هغه ته ورونه رسېدو، هغه نه خفه شي. نو مونږ ورته داسې وایو ته صبر خو وکړه، داسې خبره نه ده، نو زما خبره خو واوره. داسې بیا ویل کېږي listen to me. listen to me. او داسې خبره نه ده. it's not like that. it's not like that. داسې خبره نه ده. یاره ته خو ډېر ساده انسان یې. you are so naive. you are so naive. یاره ته خو ډېر ساده انسان یې. naive. naive ویل کېږي یو ساده انسان ته، هغه کس ته چې ته ورته څه وایې بس یقین پرې کوي. د روان انګلیش ویلو دپاره په انګلیش کې خلکو سره د خبرو کولو دپاره دغه کومې جملې چې تاسو وکتئ، کومې جملې تاسو زده کړئ، دغه شانتې جملې نه دي. دا بې انتهایي ضروري دي. که چېرته ستاسو خواهش وي چې روان انګلیش خامخا زده کوئ، په کم وخت کې زده کوئ او ډېر په اسانه زده کوئ، نو بس همدغه یو مشوره در کوم څنګه درته زه هر ټایم وایم چې داسې الفاظ او جملې زده کوئ کومې چې زموږ په روزمره کنورسیشن کې خبرو اترو کې عام دي، نو هله به تاسو خپل مقصد ته خپل منزل ته ورسیږئ. او همدا وجه ده موږ غواړو چې تاسو خپل مقصد ته خپل منزل ته ډېر زر ورسیږئ. نو په دې وجه باندې نن په دې ویډیو کې به زه تاسو ته انشاءالله د 25 نه زیاتې داسې جملې ښیم، داسې الفاظ ورته ښیم چې هغه ستاسو هر ټایم په کار راځي، ستاسو ورته هر ټایم اړتیا وي، ضرورت وي. او که چېرته یو کس دغه جملې او د الفاظ زده کړي نو انشاءالله که دا په سکول کې وي، کالج کې وي، په یو ځای کې کار کوي یا عام ملګرو سره په عام روټین کې د دې نه ډېره زیاته فایده اخیستلی شي او د دې په ذریعه باندې په انګلیش کې خبرې کولی شي. نو د همیشه په شان if you are new to this channel نو زما نوم عبید علي دی، د چینل نوم دی د یو ایل انګلیش په پښتو کې. د کوم نه چې په یوټیوب باندې تقریبا د 4 زره نه بره خلک فایده اخلي انګلیش زده کوي، او په فیسبوک باندې د 450 زره نه بره هم خلک د دې نه په پښتو کې انګلیش ډېر په اسانۍ سره زده کوي. لکه تاسو په سکرین باندې د سالار خان کمنټ کتلی شي چې هغه د چینل په باره کې او د فیسبوک پیج په باره کې څه وایي. نو که ستاسو هم همدغه ارمان وي، تاسو هم غواړئ چې انګلیش زده کوئ، د انګلیش ګرامر زده کوئ، ټینسونه زده کوئ او داسې ډېر څه زده کوئ، بیا په همدغه ځای باندې زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه چې دا به تاسو ته ډېره زیاته فایده وکړي. Now let's bring up number 7. You are on right time. مطلب یې دا دی چې بالکل په صحیح وخت باندې راغلی، بالکل په عین موقع باندې راغلی. په پښتو کې موږ خلکو ته وایو که یاره ته خو بالکل په صحیح وخت باندې راغلی، بالکل په عین موقع باندې راغلی. په انګلیش کې بیا ویل کېږي you are on right time. you are on right time. بالکل په صحیح وخت راغلی. مزې کوه، چړچې کوه. have fun. have fun. اکثر له ملګري دا پوښتنه هم کوي چې په انګلیش کې به خلکو ته داسې څنګه وایي چې یاره مزې کوه. په انګلیش کې به ورته بیا داسې وایي have fun. ډېر اسان دی، د دوو الفاظو نه جوړ شوی. have fun. have مه وایي، have fun. مزې کوه. اکثر له کسان لاندې په کمنټ سیکشن کې موږ ته داسې وایي چې یاره لاول ماته انګلیش نه راته، په انګلیش کې زه ډېر زیات کمزور یم. اوس د چینل له برکته د دغه ویډیوګانو د برکته کې مې چې زه ګورم دې سره زما انګلیش ډېر زیات سټرانګ شو. او زه ورته بیا داسې وایم sounds good. د sounds good څه مطلب دی؟ د sounds good مطلب دی چې ډېره ښه خبره ده،
ډیره ښه خبره ده چې تاسو انګلیش زده کو د چینل هم زده کو بیا د هر ځای هم زده کو. ساوندز ګډ ډیره ښه خبره ده. په انګلیش کې چاته داسې ویل غواړئ څوک درته څه خبره وکړي او تاسو ورته وایئ چې یاره ډیره ښه خبره ده، ښه سوچ دی. ساوندز ګډ، ساوندز ګډ. کله هم چې څوک زموږ نه د څه په باره کې پوښتنه وکړي د یو څه شي پوښتنه رانه وکړي او موږ ته پته نه وي نو موږ ورته زر داسې وایو I don't know. I don't know. مطلب دا دی چې ما ته پته نشته، ما ته څه معلومات نشته. خو که چېرته ورته تاسو داسې ویلی غواړئ چې یاره ما ته بیخي پته نشته بیا ورته داسې وایي I have no idea. I have no idea. ما ته بیخي پته نشته، ما ته هیڅ اندازه نشته. And now finally, it is a time to bring up number 11. Where were we? زموږ 11 نمبر جمله ده Where were we? د دې څه مطلب دی؟ د دې مطلب دا دی دا که چېرته موږ ورډ بای ورډ ټرانسلیټ کوو نو دا معنی راځي چې موږ چېرته وو. خو د دې اصل مطلب څه دی؟ اصل مطلب دا دی فار ایگزامپل ته خپلو ملګرو سره ناستې په یو محفل کې ناستې یا بل ځای کې ناستې او د څه باره کې خبره کې یو اوږده کیسه دې رانیولې یا د بل څه باره کې خبره کې په دې کې دا ترنګ راغی چې راته اواز وکړو خو دا خبره ستا نه هېره شوه. صحیح ده، تا خبره کوله او دا ستا نه هېره شوه. نو پښتو کې موږ څه وایو؟ یاره موږ د څه باره کې خبره کوله؟ موږ د څه باره کې لګیا یو؟ ما څه ویل؟ زما نه هېر شو. په انګلیش کې بیا داسې ویلی شي Where were we? Where were we? لومبنی چې دی دا به داسې وایي Where چېرته Were او we موږ چېرته وو؟ د څه باره کې خبره کوله همدغه یې مطلب دی. خو ګوره کله موږ داسې هم وایو چې یاره زما نه خو بیخي هېر شو، زما نه خو بیخي هېر شو. I completely forgot. I completely forgot. بیخي رانه هېر شو، بیخي مې د ذهن نه ووتل چې څه خبره م کوله. ته داسې کار وکړه دا بلب لږ ولګوه، دا لایټ لږ ولګوه. سویچ آن د لایټ، سویچ آن د لایټ، دا بلب ولګوه. بلب بند کړه یا لایټ بند کړه داسې به څنګه وایي؟ ډېر اسان دی. سویچ آف د لایټ، سویچ آن د لایټ، لایټ ولګوه. سویچ آف د لایټ، دا لایټ دغه بلب دا بند کړه. And now we are about to bring up a sort of essential phrase, and that is, as you can see on the screen, if you ask me. د دې څه مطلب دی؟ د دې مطلب دا دی که زما نه پوښتنه وکړي د دې څه مطلب شو؟ د دې مطلب دا دی چې تا ته یو ملګری یا څوک درته خبره کوي او ستا نه رای وغواړي چې مطلب ستا د دې باره کې څه خیال دی، ته د دې په باره کې څه وایې؟ او موږ ورته داسې وایو یاره که زما نه پوښتنه وکړي نو را کار صحیح دی یا را کار غلط دی. نو په انګلیش کې بیا د هغې لپاره استعمالیږي if you ask me he is right. که زما نه پوښتنه وکړي نو بس هغه صحیح دی، هغه په حقه دی. he is right، هغه په حقه دی، هغه صحیح دی. and you are wrong، ته نه ته غلط دی، ته صحیح خبره نه کوې. you are wrong، ته په حقه نه یې. he is right، هغه په حقه دی. you are wrong، ته په حقه نه یې. if you ask me که زما نه پوښتنه وکړي په دې باندې خو پوه شئ که نه پوره کانټیکس مې درته درکړو. ډېرې مفیدې جملې دي دا درې واړه، هسې خو دا ټولې مفیدې دي. د همیشه په شان یو ځل بیا راته یو ورکوډه ریکویسټ کوم که چېرته دغه جملې ستاسو خوښ شوي دغه الفاظ هم خوښ شوي نو بیا بس یو لایک ورکوئ. لایک بالکل فری دی، موږ ته ډېره حوصله راکوي. ښه بس اوس یو بل سنټینس let him go. let him go د دې مطلب دا چې پرېږده چې ځي مړه. کله موږ خلکو ته داسې وایو که نه پرېږده چې ځي، بس پرېږده چې ځي یا پرېږده چې ځي مړه. نو په انګلیش کې بیا داسې ویل کېږي let him go. پرېږده چې ځي چې ورکېږي څه پې کې. and now what about this one don't bother him. د دې مطلب دا دی چې مه یې په عذابوه مړه، مه یې تنګوه. don't bother him. یو ځل ما سره ووایئ don't bother یا bother، خو bother مه وایئ، bother him. هغه مه په عذابوه، مه یې په عذابوه مړه. let him go پرېږده چې ځي. stop don't argue with him. بس که مړه بحث ورسره مه کوه. don't argue with him مطلب یې دی چې هغې سره بحث مباحثه ورسره مه کوه. فار ایگزامپل یو دوه کسان دي په خپلو کې د سیاسي یو خبره یې راچولې ده
یو زما دا پارټي خوښه یو زما دا پارټي خوښه یو دا خره بل هغه خره نو په دې ټیم کې یو بحث جوړي یا بل څه باره کې خبرې کوي خو بحث ته په انګلیش کې ویل کېږي آرګیو او ته چاته داسې ویل غواړي چې بحث ورسره مه کوه مړه څه کمعقل انسان دی. ډونټ آرګیو وذ هیم. ډونټ آرګیو وذ هیم. بحث مباحثه ورسره مه کوه او څه کمعقل دی. نو کمعقل ته په انګلیش کې ویل کېږي ډم. هی از ډم. هی از ډم. کمعقل دی. Now I do believe this one you use all the time. He is out of his mind. مطلب دا چې یاره اخو د دماغونه خلاص دی. He is out of his mind. اره دماغونه خلاص دی په سر کې دماغ نشته پاگل دی لیونی دی. پښتو کې مونږ وایو کنه چې پرېږده مړه د دماغونه خلاص دی. He is out of his mind. خو که چېرته ته چاته په مخامخ داسې ویل غواړې چېرته ته خو د دماغونه خلاص یې په سر کې د دماغ نشته لیونی پاگل یې نو بیا ورته داسې ووایه You are out of your mind. You are out of your mind. دماغونه خلاص یې پاگل یې لیونی یې. یا چاته داسې ویل غواړي چې څه کې لکه لیونی شوي دماغونه خلاص شوي لیونی شوی خو به نه یې. Are you out of your mind? Are you out of your mind? څه کې لکه د دماغونه خو به خلاص شوی نه یې پاگل شوی خو به نه یې چې داسې کار کوي. I have never done it before. دا کار خو ما مخکې کله هم نه دی کړی. I have never done it before. دا کار مخکې ما کله هم نه دی کړی. لکه موږ ته څوک وایي د یو داسې کار په باره کې راته وایي چې هغه موږ مخکې ټرای کړی نه وي مخکې نه وي کړی نو موږ ورته داسې وایو یاره دا خو ما مخکې کله هم نه دی کړی. I have never done it before. مطلب دا چې یاره دا کار خو مخکې ما نه دی کړی. فار ایگزامپل ته ما ته وایي چې موټر سایکل ته کښېنه نو چې صحیح خبره درته کوم زه په زندګۍ کې ما چېرته موټر سایکل نه دی چلولی ما ته چل نه راځي نو زه به داسې وایم I have never done it before. زه کله موټر سایکل ته نه یم ناست. Now let's imagine you are at home and someone call you. Hey, where are you? So in this situation you can say I'm at home. د کوم مطلب چې زه په کور کې یم. ما دا ویل چې را فرض کړه ته په کور کې او تا ته څوک رینګ وکړي چې په کوم ځای کې هلکه ته ورته وایې چې زه کور کې یم بیا ورته داسې وایې I'm at home. یا I am at home. I'm at home. دا چې دا لږې ډېرې خبرې په انګلیش کې کوم نو د دې مقصد او مطلب دا چې ستاسو لیسنینګ کمپریهنشن یعنې د اورېدلو قوت دا سټرونګ شي ستاسو دماغ د انګلیش طرف ته راواوړي دا هم تاسو ته ډېره زیاته فایده وکړي او دا خبرې چې کوم دي دا زه په پښتو کې هم ایکسپلین کوم داسې نه چې بس زه صرف په انګلیش کې لګیا یم په انګلیش کې ورته اول کوم بیا ورته په پښتو کې وکړم نو دې سره تاسو ډېر ښه پوهېږئ دا به تاسو ته ډېره فایده در ورسوي. ښه تا خو ورته داسې ویل چې I am at home زه په کور کې یم خو ته به ورته داسې څنګه وایې چې او ته چېرته یې زه خو کور کې یم خو هلکه ته چېرته یې and where are you and where are you ته کوم ځای کې ښه بس زه در روان یم هملته ودرېږه زه در روان یم I'm coming امونه نی حقه رنګې وایې I'm coming زه در روان یم او هملته ودرېږه د ځای نه ونه خوځېږي بس چې په کوم ځای کې هملته ودرېږه stay there هملته ودرېږه په همدغه ځای باندې ودرېږه. Now question of the day د نن ورځې پوښتنه دغه جملې تاسو ته څنګه ښکاره شو دې نه تاسو فایده واخیسته او که نه تاسو خوښه کړې او که نه لاندې په کمنټ سیکشن کې موږ ته خامخا خپله رایه راکړئ که چېرته تاسو غواړئ چې نور داسې الفاظ او جملې د 4000 اسنچ انګلیش ورډ کوم کورس موږ سټارټ کړی د انګلیش ګرامر زده کوئ ټینسونه زده کوئ په ډېر کم وخت کې خپل انګلیش یو های لیول ته بوځئ نو بس بیا په لاندې ډسکرپشن کې د دې ویډیو نه لاندې ما تاسو ته لینکونه درکړي وي په هغې باندې تاسو کلیک کولی شئ دغه ویډیوګانو نه تاسو ډېر څه زده کولی شئ او د نوو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل همدا اوس سبسکرایب کړه ځکه چې یوټیوب یو ډېر غټ میدان دی بیا موږ پیدا نه کوئ